الرحمن الرحیم سورۃ مجادله. مسله دا وه په دې ترتیب 58 شو. په نزول کې 105 نمبر سورت. خوله بنت ثعلبه دا یو زنانه وه او د دې خاوند اوس بن ثابت رضی الله عنه د اسلام نه وړاندې د جاهلیت په دور کې چې چا به ښځې ته وینا وکړه چې ستا شا په ما باندې په شان د شا د مور زما ده، نو هغې ښځه به هغوی ابدي حرامه ګڼله. د هغې د حل دپاره هېڅ لاره هغې سره نه وه. د دریو طلاقو لاره وه، د دوو د یو طلاقو لاره وه، د یوه طلاق دغه لاره وه رجوع، د دویم لاره وه رجوع چې کله پکې کنایت استعمال شوي نه یا پکې عیدت وتیا نه وي، نو صرف په دین کار کېږي چې ښځې ته ووایي چې وسته زما ښځی او یا عملا ورشي. په دې کار کېده. په دریو طلاقو کې په بل څه باندې کار نه کېده سوا د حلالې نه، خو په حلاله باندې کار کېده. خو زهار د جاهلیت په دور کې داسې یو شی و چې د دې هېڅ ګنجایش د بېرته د ښځې کېدو د هغې خوا ته د ورتلو څه ګنجایش پکې نه و. اوس بن ثابت رضی الله عنه هر څه چې ورته پیدا شوي د خولې نه دا راوخته چې راویې ختل. هغې نه وروسته لږ شانتې پس د ده خیال راغی چې یاره بیبي مې دا صحبت ورسره وکړم. نو هغه خو د جاهلیت د دور مسله خو هغې ته معلومه وه، ورسره چې تا خو دا الفاظ ویلي ته اوس ما خپله نه شي راتلی. لاړه رسول الله صلی الله علیه وسلم چې ورله رسول الله صلی الله علیه وسلم ته دا ټوله قصه وکړه. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وایي رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وایي چې زما خیال نه راځي په تا باندې سوا د دې نه چې په هغه باندې حرامه شوه. دوی وایي مؤمنان په غیبو پوهېږي. سړی دې خلکو ته حیران شي چې یا زما ربه دا خلک به قیامت کې څه کوي، او دې عوامو ته هم سړی حیران شي چې دا عوام به کله په دې قرآن او حدیث باندې پوهېږي. وایي زما خیال نه راځي په تا باندې مګر د دې چې ته په دې خپل خاوند باندې څه شولې حرام شولې حرام. هغه یا رسول الله طلاق خو لفظ یې نه دی ویلی. په یو روایت کې راځي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ویله ستا په باره کې ما ته تر اوسه پورې بر څه نه دي راغلي. نو هغه یا رسول الله په هر خبره کې تا ته بر نه وحي راځي. خو بیا په ژړا شوله. درېیم روایت کې راځي هغې الله ته ژړا او زاري شروع کړه، فریاد ورته شروع کړه. هغې ویل ای د الله رسوله چې ځواني مې وه خو هغه مې د ده څه تېره کړه، چې اوس بوډۍ شوم د بل خاوند نه ووتم او څوک ما ته په دې عمر کې ګوري نه، بل بچي مې چې شوي زه په دې بچو څه وکړم او په دې خپل ژوند باندې څه وکړم. ژړا زاري الله ته شروع کړه. حدیث کې راځي عائشہ رضی الله عنها فرمایي چې دا ښځه راغله رسول الله صلی الله علیه وسلم ته خبره کوله. زه د کوټې په ګوټ کې ناست وم، ما د دې خبره نه اورېدله او الله رب العزت د عرش نه بره د دې ښځې فریاد او ژړا واورېده. نو وایي ساجبه الله دی چې زه د کوټې په څنګ کې ناست یم، زه د دې خبره نه اورم او الله رب العزت چېرته اوري؟ د عرش د پاسه. اوس دا خلکو عقیده مو ګورئ او راشئ قرآن ته مو ګورئ چې قرآن څه وایي. کله چې دا راغله او رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ژړا او فریاد شروع کړ،
نو هغه ورته وایي ما اوريك الا قد حرمت عليه زما رای کې خو ته په خپل خاوند حرام شي. هغې چې دا واورېدل نو فریاد یې شروع کړه چې زما ځواني ټوله د دې خاوند په خدمت کې تېره شوه، اوس چې زوړوالی کې زما سره دا معامله وکړه شوله. یو بل روایت کې راځي خولې رضی الله عنها چې دا عرض وکړ نو نبي علیه السلام ته وفرمیل چې د الله رسول هغه طلاق لفظ نه دی ویلی. دې وخته پورې رسول الله صلی الله علیه وسلم چې وحی نه دی راغلی څه ورته وایي ته پرې باندې حرام. نو که ته دا پته وې بیا دا ټکې ورته وی ښه اوس څوارلسمې سړی ملا راپاڅېد هغه وایي مؤمنان هم په غیب پوهېږي او دا ورته ناست دي په دغه عقیده باندې بیا جنډ یې کړه اوس غواړي. نو الله رب العزت سورة مجادله راولېږله او ټول حالات یې ورته بیان کړ چې دا کار څوک وکړي نو دغه علاج که دا ښځه بېرته ښځه کول غواړي نو دا علاج دی. یو حدیث کې راځي چې عمر رضی الله عنه په خپل دور کې لاره باندې روان دی، نور صحابه ورسره دي، دا بوډۍ وه مخ له وله راغله چې راغله نو څه خبره ورته وکړه. په هغه خبره باندې وخت ډېر شو، چې وخت ډېر شو صحابه نور هلته په انتظار ولاړ دي چې کله د دې او د عمر رضی الله عنه خبرې ختمې شولې عمر رضی الله عنه چې روان شو هلته ورغی صحابه ورته وایي دا څه دومره غټه خبره وه بوډۍ ښځه وه تا دومره دا ټول خلک یې په انتظار ودرولي دي، دا دومره خلک تا په انتظار ودرولي دي د دې یو بوډۍ دپاره. عمر رضی الله عنه ورته وایي تاسو دا بوډۍ پېژنئ؟ دا هغه بوډۍ ده چې الله د دې خبره د عرش نه بره واورېدله، زه څوک یم چې زه بیا نه اورم. قسم دې ته په الله باندې کوم که دا په خپله نه وي روانه شوې نو چې هر وخته پورې دا ولاړه زه به ولاړم ورته. اوس د دې خلکو عقاید هم وګورئ او قرآن هم وګورئ. الله فرمایي بسم الله الرحمن الرحیم، خاص په نوم د الله باندې شروع کړو چې رحمان او رحیم دی. قد سمع الله قول التي یقینا وارد الله خبر د هغه ښځې تجادلک فی زوجها چې بحث کاوه تا سره په باره د خپل خاوند کې وتشتکي الی الله او فریاد او ګیلې کولې الله ته. والله یسمع تحاورکما، الله ستاسو خبرې اورېدلې. ان الله سمیع بصیر، الله دې اورېدونکی پوهه لیدونکی، فریاد اوري قبلین او لیدونکی. نو چې کله دا آیاتونه راغله رسول الله صلی الله علیه وسلم ولګېده اوس ابن ثابت رضی الله عنه راوغوښتل آیتونه کې وویل ستا دپاره الله علاج راولې. بیا ورته وویله چې اوس داسې وکړه غلام آزاد ته ولې کومه دی وایي شپېته روژې ونیسه. هغه وایي چې په ورځ کې 2 ورځې روټۍ ونه خورم په ما سات نه تېرېږي. بیا ورته وایي چې 15 مسکینان ته روټۍ ورکړه. او یا رسول الله تشنه ورکم. هغه نه بعد رسول الله صلی الله علیه وسلم څه کومک پر خپل وکړو او څه نور صحابه ورسره وکړو تر څو چې هغه په دې باندې وتوانېده چې 15 مسکینان ته څه ورکړي روټۍ. او چې کله 15 مسکینان ته روټۍ ورکړله ښځه یې بېرته هماغه چې ښځه شوله طاقت ته پرې نه وته. اوس مسله دا ده قرآن کریم کې خو چې د جهاد کوم صورت چې هغه دغه دی خو فقها رالګېدلي دي هغوی دا خبره عامه کړې ده. وایي هر سړی چې د خپلې ښځې د هغې اندامونو تشبیه ورکړي د اندامونو د هغې ښځو سره د هغې چا سره چې هغه په ده باندې سوي ابدي حرامه وي. ابدي حرامه ابدي حرامه نیا ده مور ده خور ده ترور ده ماسیګانې دي دا ابدي حرامي. او د خپلې بیبي
د اندامونو نه تشبیه د داسې اندام د دغې محرماتو سره ورکړي چې هغې ته کتل د ده لپاره څه وي ناروا وي حرام وي مثلا ورته وایي ستا شا د هغې د شا په شان ستا خېټه د هغې د خېټې په شان ته ستا پتون د هغې د پتون په شان ته پاتې شو لاسونه او مخ چونکې هغې ته کتل حرام نه دي د مور او د خور نو په هغې نه راځي خو هغه ځایونه چې هغې ته کتل د چا دپاره څه وي حرام وي هغې ته تشبیه ورکړي ته څه ویلی کېږي زهار د هغې علاج دغه دی نه همکې څه پروا نشته دی الذین یظاهرون منکم هغه کسان چې زهار کوي له تاسو نه خپلې بیانو سره ما هن امهاتهم نه دي هغه د دوی رښتینې میندې هغوی د دې میندې خو نه دي ځکه ښځه او مور دا نه جمع کېږي سورت احزاب کې تیر شو چې ښځه او دارنګې موروالی دا دوه چې متضاد چې پتونه دي چې دا په یو ځکه نظرانه کې نه جمع کېږي ان امهاتهم نه دي میندې د دوی الا الله ولدنهم مگر هغه چې دوی زیږولي دي مور هغه چې ته زیږولې وانهم لیقولون منکرا او یقینا خامخا دوی وایي بده خبره بده خبره وزور او دروغ خزر د مور کوم نه شولا وان الله عفو غفور او بشک الله عفو کوونکی دی بخښونکی دی والذین یظاهرون من نسائهم هغه کسان چې زهار کوي د خپلې بیانو سره ثم يعودون لما قالوا بیا واپس کېږي ما ته ولو دا خبرې ته چې دوی ویلي وي فتحریر رقبة نو علاج دا دی ازادول د سټو من قبل ان يتماسا خدا چې ازادۍ د نږدېوالي له مخکې ازادۍ اول به دا ازاد کړي د هغې نه بعد بیا یې ښځه د وزیري کړه ذالکم توعظون به دا تاسو ته هم نصیحت کولی تاسو په دې باندې الله په هغه څه باندې تاسو کوي خبردار دی فمن لم یجد هغه څوک چې سټ نه مومي غلام نه مومي وینځه نه مومي فصیام شهرین متتابعین ډېر روژه نیولې 2 میاشتې پرله پسې من قبل ان یتماسا مخکې د هغې نه چې د هغې ته نږدې شي فمن لم یستطع پس هغه څوک چې د دې توان هم نه لري فاطعام 60 مسکینه بیا روټۍ ورکول شپېتو مسکینانو ته اوس دلته قید من قبل ان یتماسا نشته نو امامانو ته کې د اختلاف موقع پیدا شوله شوافیو مالکین حنبلیان ټول وایي چې څنګه په هغه مخکې کې مسله ده چې څوک پورې غلام آزاد کړی نه وي روژې نیولې نه وي ورکوی نه شي نو دلته هم وایي څوک پورې چې شپېتو مسکینانو ته روټۍ پوره کړې نه وي نه شي ورکولی امام ابو حنیفه رحمت الله علیه رایې دا ده هغه وایي په روټۍ کې الله د من قبل یتماسا قید نه دی لګولی نو که لسو پنځو ته یې ورکړله او بعد د هغې نه نږدې شو بیا د هغې نه وروسته نورو له ورکوي پروا نشته دی نور ایمه جایز نه ګڼي امام ابو حنیفه رحمت الله ته وایي جایز ګڼي ذالک دا حکم لتؤمنوا بالله د دې لپاره چې ایمان راوړئ په الله باندې په رسول الله باندې او دا دې پوری دین د الله او د پاره کافرانو عذاب دې درناک ان الذين يحادون الله ورسوله بشک هغه کسان چې خلاف کوي د پوری د الله او د رسول الله دا غي نه وراوي کوبتو دلیل کوي سوي کما کوبت الذين من قبلهم لکه چې دلیل کوي چې هغه خلک چې دوی نه مخکیو يهود نصارا وقد انزلنا آیات بینات حال دار چې موږ را لګړي دي آیاتون احکار مطلب والا وللکافرین عذاب مهین او د پاره د کافرانو عذاب رسوا کوونکې یوم یرسم الله فهغه ورځ چې را پابت ذل الله جميعا ټول فینبئهم بما عملوا نو الله به دوی ته خبر ورکړي په هغه څه باندې چې دوی کړي دي دا احصاه الله د دې تعلق دی د خبر فینبئهم سره خبر به ذکر ورکړي چې الله راګیر کړی دي الله په شمار کې ساتلي دي دا الله دې ارشي نه دي اوس قبل وې تیرېدل الله فرمایي ما په شمیر حساب لیکيږي راګیرول دی شی په شمیر کې چې یوم کې بهر پاتې نشي یوم نو زه به خبرو ته پوره ذکر ورکم چې دا ما په شمیر کې څه دي راګیر کړی دي احصاه الله راګیر کړی دی هغه لره الله ونسوها ضیر کړی دي او دا حقیقت دی زمين دسي ګناونه شته چې موږ تاسو خیال نه او الله تا د دې وجنا کلم چې الله تا جاری کوي خصوصا دا میاشت
ورته یا الله هغه ګناهونه چې ما ته یې هغه راته معاف کړه چې ما نه یې هغه راته معاف کړه ټکي ټکي ورته ووایي اے زما ربه هغه ګناهونه چې ما ته یاد دي دا راته معاف کړه او که ما نه یېري او ستا ساکت ملایکو لیکلي دي رب هغه راته معاف کړه او دا میاشت ده دا آخري ورځې دي په دې کې الله معافي کوي او که لږ هم سړی الله طرف ته متوجه شي والله على كل شيء شهيد الله په هر شي باندې حاضر ناظر علم تر تنقول ان الله بشک الله چې يعلم خبر ده پوری بات باندې پاتونو کې راځي باندې چزمکه کړي ما يكون من نجوا ثلاثه نکیږي هیڅ جرګه درې کسان مگر الله څلورم او نه پنځو کسان الا هو سادسهم مگر الله څنګه ملاوي په دې باندې علم او قدرت سره ولا ادنى من ذلك او نکم دا غینا ولا اکثر او زیات الا هو معهم مگر دا الله دا غیسي کدوی دې دریم دې کيوي دې دریم دې کلسی دې ورسم دې اینا ما کانو شرط چې دوی ثم ينبئهم بما عملوا بیا خبر ورکړي الله دې ته پاتې چې دې په ورځ قیامت یقینا الله پاشي دې پوها علم ترى تنقول الذين كانوا نهوا عن النجوى ثم نقشوا د پټو جرګونا الله من کړو يهود نصارا منافقات چې تاسو پټ جرګې نه کوي ثم يعودون لما نهوا عنه بیا دې را ګرځا کارون ته چې دې من کړو دا غینا ويتناجون بالاسم والعدوان او جرګې کې په ګناه او په ظلم باندې دې لپاره جرګې کوي چې څنګه ګناه لپاره زمينه برابر کو څنګه داخله د قران نه اختیار کو څنګه چې څه اختیار کو او په څه طریقه باندې ترجمه بند کو پته بیان ته ولګي ويتناجون بالاسم والعدوان او جرګې کې په ګناه او ظلم سره ومعصيه الرسول په مخالفت پیغمبر کې واذا جاءوك کله چې راشد وتا تا حيوك سلام اچي تا بما لم يحيك به الله فهذا طریقہ چې سلام نه قدرت اتفاق بن الله فدا چې طریقه در باندې سلام اچي چې الله په دغه طریقه سره سلام نه قدرت ويقولون واي في انفسهم فقلوا لولا يعذبنا الله دا چې موږ پیغمبر ته کذب کوو الله ولې موږ عذاب نه راکړي په ظالمان یوزل بیرال ظالمان او دا السلام علیکم فزیل السلام علیکم سامي خاص بیماری ده عائشہ رضی الله عنها قال ورته وچری بدبخت ته ورته وي رسول الله صلی الله علیه وسلم توای عائشہ سما جواب ورته الله ورکړی دی سما جواب ورته الله ورکړی دی ځان دا څونه زور مرسته لولا يعذبنا الله ولعذاب ملائکه من قال الله بما نقول خبر چې موږ وایو الله فرمای حسبهم جهنم کافی ذل جهنم یصلونها نوذ باغ تبئس المصير ناکار زید ورته دا جهنم یا ایه الذین آمنوا ایمان والا اذا تناجیتم فلا تتناجوا بالاسم کله چې تاسو جرګې کوي نو جرګه مکوئ په ګناه او په ظلم او مخالفت پیغمبر کې وتناجوا بالبر والتقوى او جرګې کوي بالبر په نیکۍ سره او تقوا او دانګ په ځان ساتل باندې شرک او د کفر او ګناه نه لکه مخکې تیر لا خیر فی کثیر من نجواهم الا من امر بصدقه او معروف او اصلاح بین الناس واتقوا الله الذي يروك اذا الله ان تشرون شي الله تبارك وتعالى جمع کول شي انما النجوا من الشیطان یقینا دا قسم جرګي دا په وسوسه د شیطان سره دي ليحزن الذين امنوا تدې د پاره چې غمجن کې کسان چې مؤمنان دي جرګي بچي مقصد دا چې مؤمنان څه شي خپشي وليس بالظاهرهم شيئا الله ایمان ولا د تصرف کې تاسو پکې ګم نبی دوی په دې جرګو باندې نقصان ورکون چې مؤمنان سره هیڅ الا باذن الله مگر الله په حکم وعلى الله فليتوكل المؤمنون او خاص په الله دې توکل کې ایمان والا یا ایه الذین آمنوا ایمان والا اذا قيل لكم کله چې ویل شي تاسو ته تفسحوا فی المجالس زه پرېګ دی یو بل ته په زیاده ناس تکي مجالس زیاده ناس تکي نو تفسحوا زه پرېګ دی معنا دا خپل زبانه کینا د بل سړي زمنیسا یفسح الله لكم نو الله به زه پراخه کوي تاسو ته معنا دا کدا مجالس د هر څه کاغه د خطبه وی کاغه د درس او تدریس وی
تاسو دا وکړ وکي نو الله به صدا وکي او چونکی جزاء د جنس د عمل نه نو تاسو په مجلس کې پر اخر اوسره نو الله ويفتح الله لكم او دا پر اخر عمله په دنیا کې هم او په آخرت کې هم واذا قيل انفذوا او کله چې ویل شي پاتې گئی فانفذوا نو پاتې گئی يرفع الله الذين امنوا منكم ګورې جزاء د جنس د عمل نه ته پاتې ول نو الله چتای تا کوم يرفع الله الذين امنوا منكم وچتای الله او کسان چې ایمان راوړل تاسو نه معنا دا سبب د وچتوالي دې څه دی ایمان والذين وصلوا الى المدرجات او دا عقب دی فاغا الذين امنوا بان معنا شو ويرفع الله الذين وصلوا الى المدرجات كثيرا او الله وچتای علماء په ډېر درجو باندې على عامه المؤمنين فعام منانو باندې ویلې والله بما تعملون خبير الله تعالی ان تاسو ته خبردار دی یا ایه الذین آمنوا اے ایمان والو اذا ناجیتم الرسول خبر ادا د رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه الله بهترین اخلاق ورکړي کا خبر الله ورته یا رسول الله کارمه سره جدا بشو بوډا برغه یا رسول الله کارمه ان پاو جدا بشو ځوان برغه یا رسول الله کارمه څه جدا بشو منافقان چې دا حالت ولیدل سیر چې داغه څنګه ولر پاره بدا یو منافق برغه اې الله پیغمبر کارمه راغله صلی الله تعالی ابي خبر نه و بل برغه یا رسول الله ما سره کار هغه به دې ورته راوځي الله خدای هر چا په زړه باندې پوي دي نو الله رب العزت دې مصیبت مخنیوي لپاره او د دې پیغمبر دې مصیبت خلاصول لپاره مخکنه حکم راولېږي چې څوک د پیغمبر سره خبره کول غواړي نو مخکې خیرات کې منافق خیرات ولکي داغه په جب کې لړمان پراته دي خبره تاواره شي خدلته یو بل مسله پیدا شوه چې هغه مسله دا و چې صحابه او چې هغه ته هم ګرام شو کله چې بعضې غریبانو چې دواني وخت نه رسیدل نو دا مشکل هغه هم پیدا شو کنه نو الله رب دې ته سانتیا راوستله وایي ځکه نور څه نه کوي موږ کوي کنه الله خدای هر چا په نیت باندې کوئی منافق پیژني چې د پیسې ترتا اخی نو د دې لا له ته جوړ کړي دې چې نه اخلاص کا یا ایه الذین آمنو ای ایمان والو اذا ناجیتم الرسول کله چې جرګه کول غواړي د پیغمبر سره فقدموا بین یدی نجواکم صدقه نو اولېږي مخکې جرګه تاسو نه خیرات منافق وځي نو څه ذالک خیر لکم الله فرمای دا غره تاسو لپاره واطهر فپاکون کړه فإن لم تفعل فإن لم تجدوا کتاسو صدقه او خیرات او دا شنم نمندل فإن الله غفور رحیم یقینا الله بخون کې مهربان دی هغه معذور خلک پیژني خو چې وسه ویو نه کوي هغه پیژني اشفقتم آیا تاسو ویریدلې ان تقدمو د دین چې تاسو ولېږئ بین یدین نجواکم مخکې د جرګې خپل نه صدقات خیرات تاسو ویریدلې فإن لم تفعلوا پس کله چې تاسو دا کار ونه کړ څه معنا صدقه مخکې ورنه کړل او د نبی سره جرګه کول غواړي وتاب الله علیکم او الله اسانتیا را وصله پتا سبانه هغه حکم یې بیرته څه منسوخ کړ نو فاقیموا الصلاة وآتوا الزکاة بیا نو دا وکي چې منځونه کوي پابندۍ سره او زکات ورکوي دی آیات باندې شیعان وای چې په ټول صحابه او کې صرف علی رضی الله عنه عمل کړو نور هیڅ چا د دې موقع پیدا نشوله ځکه نس اور په سم دستي راغله د چا د دې موقع پیدا نشوله چې هغه د جرګې کول نولاندې څنګه چې خیرات وباسي وای صرف علی رضی الله عنه ته موقع پیدا شوله د عمل کول په دې آیات باندې وګوره یاد وساتئ حافظ ابن کثیر دوه روایتونه په دې کې را نقل کړي چې علی رضی الله عنه هغه په دې عمل کړی دی او دوه روایتونه حافظ ابن کثیر وچري ضعیف دي کمزوري او د کمزوري وجه دا ده
یو خدای سره منافی دی چې فاذ لم تفعلوا لم تفعلوا کی استثناء د هیڅ چا نه کړی هیڅ ټول صحابه ته وایي چې تاسو ونکړم دا وکړه بلکې پاره کې روایت کې دی هغه سړي ضعیف دي چې غان دي بدبخته یو غم د دوی نه دی په یو آیات کې دوی زموږ مشکل سره مخامخ نه یو د ابتداء تر انتها پورې تاسو یقین وکړئ چې نن د دې سنیانو مسلمانانو سره شیعهګان څومره عداوت او دښمني لري دومره امریکایانو سره هم نه لري همدغه وجه چې نن د امریکایانو سره دوی یو لاس شو د چا مسلمانانو د سنیانو په خلاف دا صرف د دې لپاره چې سنیانو ته څنګه تکلیف ورکړي او دا د دروغو احادیث برا نقل کوي او د علی رضی الله عنه کوشش وکړي چې په شیخانو باندې دا مقام سکی برک حتی ځینې کې د دې چې هغه د پیغمبر نه برګني وای جبريل خطا شه د وحي حقدار دی واغله راو ابد بخت خلق والله خبير بما تعملون الله خبردار ہے پاک سمجھتا ستوي الم تر الى الذين تنقل كانوا تولوا قوم غضب الله مراد نتري يهود تنقل كانوا چې وګرځیدل هغه قوم ته چې الله ور باندې غضب کړو ځکه مغضوب نه لري څوک دي يهود معنا دا يهود سره تعلقات پیدا کړی او څو دې امدا منافقات ما هم منکم ندی داخل لتاسنا ولا منهم ولا داغوی ندی لتاسنا دی داغوی ندی ويحلفون على الكذب او قسمنا كي بدروغ باندې وهم يعلمون ذي فوق خپويږي چې دا قسم دې بدروغ باندې کو اعد الله لهم عذابا شديدا تاکد الله هغه پر عذاب سخت انهم سما كانوا يعملون یقینا دوی بد هغه څه چې دی کوي اتخذوا ایمانهم نیوری دی جوړ کړی خپل قسمونه جنتن ډالو لکه سپار دی خلق پر توري د گزار نظام بچ کړي خلق پر غشر گزار نظام بچ کړي دی پولیس ځان هغه وسپنه پیدا کړي چې کله کوم مسلې کنداوي اخلي چې څوک گزار کوي هغه مختون شي نو منافقانو دا غي په ځای باندې قسم نیولای زر بڑا چې قسم وکړي ته څه نه ده نو دا الله د نوم نه یو ډال جوړ کړی دی ځان له بچاو لپاره او په دروغ باندې قسمونه کوي فصدوا عن سبيل الله نو منشي د الله د لار نه فلهم عذاب مهين د دې لپاره عذاب رسا کوونکې لم تغني عنهم اموالهم ولا اولادهم هیڅ چری بدفن کې دوی نه دوی مالونه او دوی بچي من الله شيئا عذاب الله رسم اولئک اصحاب النار شيئا استدانه کړه په څنګه نفس کې واقع شوی اثبات دا عموم پیدا کوي الله فرمایي د زرینه ونیسا تر د غون پوری زرت نشو چتولې اولئک اصحاب النار دا کسان د ذخیان هم فيها خالدون ولذکه مشوي یوم یبعثهم الله جميعا فاغذ شرابا بتذل الله طول فيحلفون له وقسمنا بكي الله تا كما يحلفون لكم لك قسمنا كي تاسا الله بمخيم بدالو قسمنا كي الله دسدا ويحسبون او خيال دار انهم على شيء كذا دي پس چیز پیدا من باندې دي الا انهم هم الكاذبون خبردار دا دروغجن دي دا دوی په درد باندې دوا کیږي نه او دې کې څه فائدہ نشته استحوذ عليهم الشيطان غلبك لبنوان الشيطان فانساهم ذکر الله نو یې کتنه د الله کتاب شیطان قبضه ور باندې کړی دا شیطان ور باندې غلبه پیدا کړی دا د الله کتاب ته نه راپېږي او دا ګور انسی هم دي جنی هم دي جنی هم دي انسی هم دي انسی لګي دي نه ور دی نه وکي نه وتا کشان منکا تاسو غاشي ورنیم کینی به او توسس راځي اجړې جادو دی ورته اسلام کېره هدا الله باندې کې جادو خبره ده قران دې چې کله واوري ما زه اخلاص انت دې پټ کړو هغه څه کوئی فکر په ما سره دی چل کړو نه دا د جادو خبره نه ده وایي راځي ټول موږ چې موږ د شیګارو پر کراوه سلسله کې دا کوم کړي اولئک حزب الشیطان دغه دغه شیطان الا ان حزب الشیطان هم الخاسرون خبر شي یقینا درد الشیطان هم دې تاوانيان ان الذين يحادون الله ورسوله هغه کسان
چې مخالفت کوي د الله د الله رسول اولئک فی الاذلین دا به په هغه ذلیلو خلکو کې هدایت الابرار کتاب دی هغې کې لیکلي اهل البدع کلاب اهل النار د دې تنزیل په معنا کې هغه لیکلي دي چې اهل البدع کلاب اهل النار بدعتیان به د جهنميانو سپي وي دا انتهایی ذلت دی انتهایی خواري هغه چې دنیا کې په بدعات کې لګیا دي قیامت کې به د جهنميانو سپي غاټي اولئک فی الاذلین دا به په ذلیلانو کې دا به په رسوا خلقو کې دا به په سپیر خلقو کې كتب الله لیکلی دی الله فیصله کړل لا اغلبن انا ورسولی چې غالب به مزه او زما رسولان یو غلبه د په حجت کې دا غلبه په حجت کې الله تم حاصله ده انبیاء تم حاصله ده رسولان تم حاصله ده مؤمنان تم حاصله ده یو غلبه د په جنگ کې نو غلبه په جنگ کې الله ته ښکارا خبره ده او رسولانو ته هم ده ځکه چې په کم جنگ کې رسول شریک شوی نو آخري کامیابی به چای د رسول دا به د نور سم نشته چې کله رسول په جنگ کې شامل شي په ابتدا کې چې هر څه وي خو آخري کامیابی به چای د رسول ان الله قوی عزیز یقینا الله دې مضبوط او زورور لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الاخر استاسودا وباسي ها استاسودا وباسي لا تجدو پیدا بنکای لا تجدو پیدا بنکای قوما ذات یو قوم يؤمنون بالله چاغه ایمان لري په الله باندې واليوم الاخر فرض سنی باندې او به داغین رستا یوادون من حاد الله ورسوله هغه دې مینا کوي محبت کوي د هغه چا سره چې دشمنی کوي د الله د الله رسول سره دا چې کوم پیدا نکړي او کله دې پیدا کړي هغه مؤمن نه یو به راغوي نه او چې د ایمان خاوند دي هغه به د هغه چا سره دوستي نه کوي چې څوک د الله او د الله رسول سره کوي دشمنی کوي ولو كانوا اباهم اگر کاغه د دې پلاران هم دي پلاران فاضل د بدن راغله پلاران او ابناهم یا زامن او اخوانهم یا يرونه دي او چې کله د الله رسول دشمن دي کپلارې دوستي بنا کې وسه کورورې دوستي بنا کې وسه کزیره دوستي بنا کې وسه او څنګه پیسې راوړي د څه په دې پیسې خو د شه ده چې دا خو د عجیب شه ده کړ دا دغه کې د تمرزم نه پورې غاړي او کله د کوټو ورته وای هغه کوټو کې سپینګره ما سبق پیا ورشي ما ته ویل چې ګوره دا مسلمان نه دا او خسرنه دا جهاد مسلې وی نه لري په خانه خبره ده ما ته ویل دا مسلمان نه دی دې مسلمان کې الله رب العزت دومره لور کړی دی چې دا د تانک مقابله کوي د جازم مقابله کوي د ټوپک مقابله کوي خو د پیسې په مقابل کې نو ما ته په دې باندې ملامت ځکه نه دي چې دا د ملکان غر چې سورې شوی نو درګۍ کې پاتیانې اتانې باندې جریب وو چې پیسې راغلې ملکان غر سورې شو نو چې ملکان غر سورې کولی شي نو مستد انسان غو ته چې ښکاري خو کې نو ما ته وایي ته هغه خیره دا خبره کوله نو که پیسې کافر شي دی پیسې باندې پلارم هغه که دشمن و دشمن پیسې باندې هغه مې خپل کېږي اجر دې ګل الله وبخیر بویل ویل چې تاوان پلارم نه مني او ګټه دشمنم مني پیسې ده دشمنم مني لا تجدوا قوما يؤمنون بالله یو طرف دې په الله ایمان لري بل طرف ته په قیامت ایمان لري او به دې مینه کوي دا چا سره چې هغه دشمنی کوي د الله د الله د رسول سره ولو كانوا اباهم اگر چې هغه د پلاران وي او ابناهم یا زامن وي او اخوانهم یارونه وي او عشیرتهم یا اقام قبیله وي
اولئک كتب في قلوبهم الايمان دا هغه خلق دي چې لیکل دي پوخ پوزونه دی کې ایمان وأيدهم بروح منه او مضبوط کړی دی هغه لرا بروح منه په قران سره چې دا الله د قران دی او یا په د قران سره معلومیږي دا چې د ایمان مضبوطواله په قران باندې راځي دا خلک کوم تصور کوي او د دې لپاره خیال دار چې مضبوطواله ایمان او بل چې باندې راشي دا د آیات خلاف دي مضبوطواله ایمان چې په قران باندې راځي او په قران باندې هغه وخت راځي چې څه عمل ته شروع شي څه په اورېدو باندې نه کله چې قران ته وایي هغه عمل کوي نو ایمان به کېږي مضبوطيږي ويدخلهم جنات ننوباسي الله دوی لره باغونو ته چې بېږي بلانه دونه داغې نه ولې همیشه وي پاره کې رضی الله عنهم ورضوان راضي به خوشاله به الله د دوی نه او دوی به خوشاله د الله نه اولئک حزب الله دا د الله ډله دا الله ډله الا ان حزب الله هم المفلحون طول واوري د الله ډله کدا زورا بسم الله الرحمن